السلام علیکم. نن موږ خبره کوو په لیو 52 په حواله سره. دا لیو 52 ګولۍ فارم کې راځي. په دې کې دوه فارم راځي، یو لیو 52 ډي اس راځي، یو سمپل ساده لیو 52 راځي. ډي اس چې دی نو مطلب ډبل سټرینډ شو صحیح ده، او دا چې دی نو ساده دي. دا زما سره چې په لاس کې دي دا ساده دي. دا زیاتر چې دی نو په دریو قسمه بیماریانو کې دا استعمالیږي، خاص کر چې جګر بیماری یا د اینې بیماری چې موږ څه ته وایو صحیح ده. په جاینډس کې څه ته چې موږ زیړی وایو په هغې کې ښه کار کوي صحیح شو. بل دا فیټي لیور کې ښه کار کوي. د معدې د جګر ګرمایش چې موږ څه ته وایو، خو په پښتو کې دا زیاتر ملګري ورته د معدې ګرمایش هم وایي، د وجود ګرمایش چې ورته سمپل وایي. زیاتر خلک په دانو کې هم استعمالوي صحیح ده. یو چې دی نو دا څوک الکوهل ډېر کې شراب او ټاکسیسټي کې هم استعمالېږي. دې نه علاوه هم نور د دې دنیا شی کارونه دي، لکه څنګه چې غټوال دپاره هم زیاتر خلک استعمالوي، ځکه چې دا انزایم چې دی نو اکټیویټ کوي صحیح ده. نو خلکو ته بیا ولګه ډېره زیاته لګي، نو په هغې کې هم استعمالېدی شي. نو دا یو ښې ګولۍ دي، تاسو رااخیستی شئ. دا زیاتر ملګري وایي چې هربل سپلیمنټ وي، مطلب دا دی چې څه نقصان یې نه وي. نو دا داسې ګولۍ دی چې عادي نقصان نشته، او انډیا کمپنۍ ورته تیاروي او په ټول دنیا کې ښه په اسانه میلاویږي. په پاکستان کې هم ښه په اسانه میلاویږي، سعودي عرب په ګلف کنټریز کې هم، ایون دو چې په امریکا او کینیډا کې به هم په ښه په اسانه میلاویږي. فرض که په فارمیسیانو کې نه نو تاسو چې دا نو آنلاین هم آرډر کولی شئ. دا بل دا خبره چې دې ډوزې ډېر زیات لازم دی. کو نارملی یو پیشنټ یې خوري صحیح شو، نو ښه خبر دی چې یو ټایم یا دوه ټایم استعمال کړي، دا کم چې ساده دي. او ډي اس فارم چې دی نو هغه هم یو ټایم نه سوا مه استعمالوي. بیا چې دی کم الوپیتھک ډاکټر یې فرض که صحیح شو، نو هغې ډوز بدلولی را بدلولی شي چې چاته څونه ضرورت وي، نو په هغې طریقه باندې استعمالولی شي. څنګه چې ما وویل دا په معدې په د جګر په ګرمایش کې، د اینې په ګرمایش کې استعمالېږي، په زیړي کې استعمالېږي. او بل دا چې د اینې سره کم ریلیټډ بیماریان په هغې ټول هر څه کې استعمالېږي، دا تاسو راواخلئ. بل دا خبره دې سایډ افیکټ دونه نشته، خو زیات نه زیات فرض که ریشز کاز کوي، مطلب دا دی چې خارښ لګوي، کو ډېر زیات وي نو بیا چې دی تاسو سټاپ کولی شئ، کو ماینر وي نو خیر دی جاري ساتلی شئ. بل دا خبره چې دې جګر د بیماریانو موږ ته پته څنګه لګي، زیاتر چې دی نو دې ویکنیس راځي ډېر زیات، مطلب دا کمزوري پکې ډېر زیاته، رنګ زیړېږي او دردونه په وجود باندې صحیح ده. نو ښه خبر دی چې بیا موږ خپل ټیسټ وکړو او د هغې نه پس دا دوايانې استعمال کړو، نو ښه فایده به درکړي. د دې نه علاوه چې تاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.